د فوج نه د ریټایرمنټ سمدستي جمال الدین شلمانی د قوي احساس سره په خپله پاسمانده سیمه کې په خپله حجره کې چې وروسته یې ورته خپل کور وقف کړو او د خپلې سیمې هغه ماشومانې کومې چې ښوونځي ته نه تلې سکول کولاو کړو چې دغه ماشومانې د تعلیم د زیور څخه بې برخې نشي. دغه قوي احساس په حواله جمال الدین شلمانی په خپله وایي پنشن ما واخیسته ریټایرمنټ راغلم ما چې وکتل زما علاقه ډیره زیاته پسمانده وه په هر لحاظ باندې که هغه تاسو وګورئ که روډونه وګورئ که هغې کې سکول سیسټم تاسو وګورئ ایجوکیشن که داسې هیلث ډپارټمنټ والا کیسې واوګورئ ټول ډېر زیات کمزوري پسمانده وم. ما دا سوچ وکړو چې آیا زه ولې ونه کړی شم داسې علاقې لپاره چې دا زما ماشومان چې کوم وي او هغه زه راولم دې له داسې یو ځای ورکړم ما له خپل ځای تاسو کتلی شئ دا خپل کور مې ورکړی توقف کړی مې دی نو د خپله جیبه چې کوم کاپۍ یا کتابونه څه شی سلیټونه سلیټې وي دا مې ورله واخیستله او کې مې نول هغه ماشومانو ته چې کوم آوټ اف سکول سکول ته نه تلله هغې ایج تقریبا چې د 3 کالو نه واخله 6 کالو پورې ماشومان ما سره شته دی نو هغې والدینو سره ما خبرې وکړې د هغو والدین ما اګري کړ په دا خبره باندې هغو ما سره ومنله ویې ویله یو خاص او ښه اقدام یې وګاڼم هغو همغه ورځې نه ما له ماشومان را سټارټ کړله او تقریبا چې ما سره اوس تاسو کتلی شئ چې 15 ماشومان دي په هغې کې 40 جینکۍ دي او 10 هلکان دي هغه ما راوستله او دلته مې کېنوله او په خپل انداز کې ورته اے بي سي الې بې ښایمه. دغه سیمې یو ځوان د جمال الدین دغه اقدام ته څه داسې نظر لري. دا اصل کې په خپله په اف سی کې و د هغې نه بعد چې دوی کم حالات دوی سره مخامخ شوي وو دوی ته ډېرې ستونزې او ډېر د تعلیم کمی محسوس شوی د هغې د وجې جمال الدین چې کله ریټایر شو دلته خپل ځای ورته وقف کړه او د تعلیم کمایو دلته نو د هغې دپاره د کار شروع کړو نو موږ ته په دې نظر باندې دې ته ګورو چې جمال الدین چې دا کم کار سټارټ کړی دی یو خو داسې چې ګورنمنټ ادارې چې څومره دلته دي که نه په هغې کې چې تاسو وګورئ تعلیم بیخي داسې چې هغه ټیچران هم نه وي جمال الدین چې دا کم سیسټم روان کړی دی حالانکې دا به ووایو چې څه مشکلات به هم دلته وي د پیسو کمای به هم دلته وي خو دلته خپله باندې د تعلیم کمای ډېر محسوس شوی نو د هغې د وجې د ډېر ماشومانو سره دلته کوشش کوي او ډېر ښه کار او ښه سیسټم یې روان کړی د ریټایر حوالدار جمال الدین دغه کوشش تاسو وینو چې لرې پرته سیمه کم شلمان کې دغه خپل مدد په خپله دغه سکول کولاو کړی د دغه ویناوو چې په کار دی چې حکومتي واکداران دغه طرف ته لږه توجه وکړي چې د دغې علاقې ماشومان هم د تعلیم د زیور نه استفاده وکړي. د کیمرامین عدنان آفریدي سره خلیل جبران خیبر نیوز لنډي کوتل.